دې وخت کې ما سره یو ډاکټر صاحب ناست دی. تاسو پته کنه چې کله زموږ ماشومانو ته هم چې ډاکټر یاد کړو ماشومان یریږي او موږ چې به هم کله مور پلار چېرته ډاکټر له وړو نو بس صاحب هم بیا ډوبېده. ډاکټر صاحب سره ناست یم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډاکټر صاحب ستاسو خپل پوره نوم څه دی او تعلق د کوم ځای سره ساتئ؟ راجا صاحب زه خو ټول ناول ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو مال د مقرره کړه. زما نوم ډاکټر ګوهر خان دی او زه د راموړې اوسېدونکی یم او په اسلام آباد فیډرل ګورنمنټ پولیکلینیک هاسپټل کې مې نوکري ده او د خپلې علاقې د خدمت لپاره د اتوار په ورځ باندې پټخېله کې خپل کلینیک چلوم. په ډاکټرۍ کې څه عہده ده؟ لکه موږ په سیاسي کې ایم این اے دی ایم پی اے دی، نو ستاسو په ډاکټرۍ کې کومه سپیشالټي ده؟ ډاکټرۍ کې ما 2 سپیشلایزیشن کړي دي. یو اف سی پی ایس میډیسن او بیا دویم مې کړی دی اف سی پی ایس انډوکرینالوجي چې په عام زبان کې ورته ماهر امراضي شوګر و غدود ورته وایي. ډاکټر صاحب سبق تاسو وی او سبق کې مخکې لاړئ، د هر یو سړي انسان یو خپل سوچ هم وي که نه، څه د کور سوچونه مور پلار ورته وایي چې نه دې لاین ته لاړ شه دې لاین ته لاړ شه. نو تاسو له ستاسو رهنمایي چا کړې وای؟ چا درته ویلي و چې تاسو به د ډاکټرۍ دا لاین ښه دی؟ ډاکټري خو زموږ په معاشره کې تقریبا د هر مور پلار او د هر یو سټوډنټ یو خواهش وي. خو زما چې په خپل باندې وشو پریکټیکلی ما ته دغه وشو میټرک کیو، بیا هغې نه پس اف ایس سی کې مونږ په فیملی کې څو کسان بیمارانو، نو زما په زړه کې د هغې نه داسې یو جوړ شوی چې یاره هغې کې به مونږ بېبسي محسوس کړه، علاج به نه یا دغه به. نو زما ورو زړه کې هغه دغه شروع شو چې یاره که ما ته الله تعالی مقرره کړه او زه خپل کوشش وکړم نو زه به د مریضانو او کم دوکې انسانیت زه به د هغې خدمت انشاءالله وکړم، ځکه چې هغه درد به ما ته محسوسېدو. نو دا ما لپاره یو سټیمولس و او بیا الله تعالی پکې هغه موقع ما ته راکړه او په هغه فیلډ کې زه یم، زه خپل کوشش کوم. ډاکټر صاحب په کومو عهدو باندې چې یا د کلي یا د علاقې خلک په ډېرو عهدو باندې لاړ شي، نو هغه نه د خپل خاندان سره سره خپل دوستان خپل یاران هیر شي، خپل کلیوال تیر شي، غریبانان هم ته هیر شي. ستاسو دغه مایند خو نشته؟ الحمدلله د الله تعالی مهرباني ده او زما د مشرانو د مور پلار د تربیت اثر دی چې ما ته په خپله علاقه کې د خپلو خپلوانو سره او خپل رشته دارۍ پالل، د علاقې سره مینه. الحمدلله په زباني بیا ډېر وعدې کول ټیک نه، خو الحمدلله مونږ کوشش کوو چې عملي طور په هغې باندې کوشش وکړو بغیر څه د نمود و نمایش نه، د یو جذبې په تحت سره او کوشش کوو یا انشاءالله هغه عملي طور په هغې باندې د کوشش کولو مختلف طریقې دي، مونږ کوشش کوو چې هغه کوو. او د هغې یو ثبوت دا دی چې اسلام آباد ښه کافي لرې دی. که زه پېښور کې وم نو هم زه په هر اتوار راغلی یم او ډېر کم اتوار داسې دي چې هغه به مونږ قضا کړي او کله بیا مریضان ټلیفون کوي چې ډاکټر صاحب نه راغلی یا مونږ ته احساس وي څوک راغلی دي، نو د هغې نه زمونږ هغه جذبه نور هم دغه شي چې یاره په کار نه ده چې مونږ دا چوټیانې وکړو یا دا سلسله چې کومه ده د خدمت، لکه که مونږ په اسلام آباد کې هغه هم خدمت دی، که مونږ پېښور کې هغه هم خدمت دی. دا داسې علاقایي دغه نه دی په کار، خو کوم علاقه کې کوم سیمه کې چې مونږ لوی شوي یو د هغې په مونږ باندې دا حق هم دی د هغه خلکو د هغه علاقې. نو هغې دپاره ما ته خو ډېر سکون میلاویږي، ډېر خوند راله کوي. زمونږ پیشه هسې هم لکه ټولو پیشې امپورټنټ دي او اهم دي، د هغې د اهمیت نه انکار نشته دی، خو دا ټول خلک مني چې لکه دا ډایرکټ د انسان د زندګۍ سره، د هغې د آرام سره، د هغې د ژوند سره، د جسم سره تعلق دی. نو زموږ ټول نه غټه خوشحالي هم دغه چې تو یو مریض علاج وکړي، شفا خو الله تعالی ورکوي، چې ستا نه مطمئن لاړ شي نو دا هم غټه خبره ده. بیا چې الله تعالی وله شفا هم ورکړي او ټیک هم شي، بیا راشي تا سره ملاو شي، نو په دغې نه دغه د محسوسولو یو دغه دی، هغه بیان څوک نشي کولی یا ته اظهار نشي کولی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زما خو ماماجي که نه په عمر کې رانه لږ غونتې خیر دی زیات. بالکل خورایي ولې نه. جی نوم هم څه دی او تعلق د کوم ځای سره ساتي؟ زما نوم صاحبزاده اعزاز احمد، پاکستان مسلم لیگ نون سره تعلق ساتم
او د اوچ اوسېدونکی یم. اوچ کې بیا د غربي که د شرقي؟ د غربي. زمونږ صاحبزادګان دا په غربي اوچ کې آباد دي او تقریبا د 700 سال نه په دې اوچ کې مونږ آباد دي. ماشاءالله. لکه دا اوچ چې دی نو دا د پاکستان ډېر مخکې خبره ده. ډېر مخکې خبره ده. اوچ کله یو خپل سیاسي او ثقافت لري. دا لار دومره مونږ اورېدلي تاریخ وایي چې دا محمود غزنوي هم استعمال کړې وه او په دې باندې لښکرې شوي دي. نو اوچ یو خپل سیاسي تاریخ لري جي. او د اوچ زما خیال دی چې په تحصیل دینځای کې د ټولو نه لاوله تاڼه پولیس سټیشن چې راغی نو هغه اوچ ته راغلی او نوابي تحصیلداري هم په هغه ورځو کې هلته وه. او اوچ د دیر لور مخکې خو دیر اپر او لور یو وس دیر لور دی نو دا د دې ضلعې د ټولو نه لوی کلی دی د آبادۍ په لحاظ سره. نو اوچ ډېر ثقافت لري د علاقې او تعلیم پکې هم ډېر زیات دی. اوس خو پکې ماشاءالله سټیډیم هم جوړ شوی دی. او جی بالکل اوچ په تعلیمي لحاظ سره ډېر زیات لکه چونکې په دې زمونږ په علاقه باندې چې وو نوابي دور کې نو دلته د ایجوکیشن دونه دغه نه نو په ملاکنډ ایجنسۍ کې ایجوکیشن ډېر زیات و. هلته سکولونه یا کالج نو زمونږ تحصیل دینځۍ چونکې چې ده نو د ګیټ وی ده او ملاکنډ ایجنسي مونږ ته ډېره زیاته نږدې ده. نو زمونږ زیات خلک به ملاکنډ ایجنسۍ ته راتله تاڼې ته او سبق به وي. حاجي دا راته ووایه چې ستاسو په سیاست کې څومره وخت وشو او بیا چې راغلی ماشاءالله نایب صدر شوئ نو دومره لوی تاسو باندې دونه ټرسټ وکړو او اوس هم تاسو په دغه عهده باندې سیاست خو که مونږ ووایو چې مونږ هغه خبره کوي پیدایشي خبره ده. نو زمونږ پلار نیکه صاحبزادګان خاندان چې دی نو مونږ د وخت نه د ازل نه په سیاست کې یو او تقریبا په اوچ کې چې د صاحبزاده کور ته ورننوځي نو زما خیال دی چې خلک به ووایي چې د مسلم لیگ سره تعلق ساتي. نو زمونږ د ډېر پخوا نه د مسلم لیگ سره تعلق دی د قائد اعظم بابا د ورځو نه او زمونږ علاقې زمونږ جونګڼې ته خان عبدالقیوم خان څومره گورنر جنرل فضل حق صاحب ارباب جهانگیر صاحب او څومره چې زمونږ سیاسي د پاکستان مسلم لیگ لیډران دي هغو زمونږ دې جونګڼې ته راغلي دي. او چونکې زمونږ په دې علاقه باندې سیاسي روحاني هغه مونږ یو خپل ثقافت لرو. زمونږ موی مبارک زمونږ په مسجد نور محل کې هغه موجود دي او د ډېر لرې لرې خلک نه ولا خلک راځي سیاسي عام سیول سوسایټۍ خلک او کوم چې د حضور صلی الله علیه وسلم عاشقان دي نو هغو بالکل د دې دیدار له راځي او کال په کال مونږ په دې کې جشن عید میلاد النبی هم مناو او کوم د حضور صلی الله علیه وسلم عاشقان چې دي نو هغې ته تشریف راوړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم څه دی او تعلق د کوم ځای سره ساتئ؟ زما نوم جی نور رحمان دی. تعلق مې د چکدرې دربار سره دی. ما واورېده چې ته د یو سیاسي پارټۍ سره هم تعلق ساتي. خیر دی راته په دې سکرین باندې ووایه چې هغه پارټي ستا ولې دومره خوښه ده؟ یا جی داسې دا پارټي مې په دې خوا چې د عام سړي اواز یې کړی دی او د عام شهري او د غریب اواز یې کړی په دې وجه مې ورسره ډېر چې دی نو بل دا په صحت او په تعلیم باندې ډېر فوکس دی په دې وجه مې ډېر خوښ دی ملګرتیا یې کوم. سیاست کې د څونه وخت شو چې د میدان ته راوتی؟ 2008 کې راوتی یم د سیاسي میدان ته او تقریبا چې دا 11-12 کال مې پکې وشو. ډېر خلک ستاسو د دې پارټو نه خفم دی. بعضې کمنټس هم داسې عجیبه عجیبه کوي که نه نو تاسو د هغوی په نوم باندې څه پیغام ورکوئ چې انشاءالله حالات په ښه شي؟ انشاءالله زموږ ښه پوره یقین دی ځکه چې د لاندې بنیاد نه چې دی نو لکه کار شروع کړی دی او انشاءالله زموږ امید دی چې دا حالات به ټیک شي معاشیات اقتصاد به انشاءالله ټیک شي او زموږ دوا به ورسره وي او زموږ محنت به هم ورسره انشاءالله د دې حکومت سره موجوده حکومت سره.
بهر د وخت تیر کړی نه جی مسافر نه پاتې نه جی نه نن خو مسافر یې کنه نن مسافر یم بالکل او ډېر دا یو ډېر د تولای ایډوکیټ ډېر شکریا دا کوم زما د وړوکوالي ملګری دی د بچپن او ډېر یو ښه موخه یې موږ له ارینج کړه او ډېر شکریا ده زموږ په راموړه کې بلکې زموږ په دې علاقې کې موږ له د ناستې یو ډېر ښه ځای جوړ کړی دی او دواګانې هم دي ورسره چې الله یې د دې نه نور هم مخورز کړي او کامیاب کړي. زما نوم جان بادر دی او د شوي کلي اوسیدونکی یم. وکالت زما پیشه ده او پارټۍ سره چې کوم تعلق ساتم پاکستان مسلم لیگ نون سره ساتم او دلته خپل وطن کې د خپل علاقه کې سماجی او سیاسي کردار ادا کو خپل یو رول دی د هغې دپاره لګیا یو د معاشرې دپاره د دې قوم دپاره چې څه شي کې څه زموږ بهتري کېږي هغه څه کوي. ډېره مننه. ما ډیر زیات خلک داسې ولیده چې هغه د مختلفو پارټو سره تعلق ساتي او هغوی بیا د یو بل ګریوانونو ته لاس هم اچوي. خو نن چې تاسو ما د عطاالله خان ایډوکیټ په دې دومره ښایسته حجره او په دې دومره ښایسته دفتر کې ولیدئ نو انتهایی زمام د سیاست سره مینه پیدا کړه چې تاسو د یو بل د زرین خیالات چې د یو بل سره شیر کوئ خو دا د جنگ جګړو په دغه باندې نه ځکه چې زموږ ډېر ګران کتونکي دي هغه د یو بل ګریوانونو ته لاس اچوي. نو چیرې خو ستاسو په منځ کې جنگ جګړې نه دي راغلي؟ نه الله دې نه کې زموږ په منځ کې خدا سره جګړې نه دي راغلي او زه هر سیاسي کارکون هر یو ورکر هر لیډر ته دا یو وصیت او نصیحت په ورته وکړم چې په سیاست کې د نظریې په بنیاد باندې یو بل سره جنگ جګړې مه کوئ، یو بل سره دلایلو باندې خبرې کوئ او چې کم کس لګیا دی د معاشرې دپاره د بهترۍ دپاره د عوامو د بهترۍ دپاره لګیا نو هغه کس سپورټ کوي. کم چې کرپټ سړی ټیک د حقیقت خبره ده چې د هغه خلاف ودرېږئ که دا هرې پارټۍ سره دا ستا په پارټۍ کې هم نو په هغه بنیاد باندې کولی شي. ادروایز د یو بل خپې مه وهئ او د دې قوم دپاره ټول په جمع باندې هر یو خپل یو نظریه باندې روان دی خو د دې قوم دپاره خپل کردار ادا کول پکار دی. زمونږ وروڼه ماشاءالله دلته کې زه چې ګورم عطاالله خان ایډوکیټ چې دی د پیپلز پارټۍ سره تعلق ساتي، ګلمنیر خان د پاکستان مسلم لیگ سره ساتي، نور رحمان ملګری د پی ټی آی سره تعلق ساتي، ډاکټر صاحب زمونږ د پیشې نه ځان له سیاسي وابستګي خو به یي بهرحال خو لکه دومره نه دی کلک ولاړ دغه سره ښکاره کوي هم نه ګورنمنټ سروینټ دی. جان صاحب زموږ سره خپل یو ټریول ایجنټس او دغه سیز په حوالې سره باندې کار کوي. نو دا ټول ملګري د موږ ډېر په مینه محبت باندې د یو بل سره ژوند تېرو او د دې علاقې د دې سوسایټۍ او د دې قوم دپاره چې څومره زموږ د لاسه کېدی شي نو هغومره خپل کوشش کوي. تاسو به نوجوانانو ته مخکې چې به زموږ په سکولونو کالجونو او پوهنتون یعنی یونیورسټیانو کې به سټوډنټانو ته خپلو ټیچرانو پرنسپل وی سی صاحب به هم دا په سټیج باندې وي چې بچو تاسو سیاست ته لاړ شئ خو اوس هغه سټوډنټانو ته سیاست نه لرې کوي وایي چې یاره سیاسي دا یو کس پارټي پرېږدي په بل باندې ولې بل ورځي بل ته ورځي. بعضې خلک وایي چې سیاه وایي تور ته وسط وایي دروغو ته تور دروغ راغونډ شوي دي. اوس د سیاست نه زموږ نوجوانان بچي چې دي هغه خپل مور او پلار هم ساتي د دې وجه څه ده؟ د دې خبرې مین وجه خدا ده چې زموږ سیاسي لیډرشپ چې کم دی هغوی سیاست یو خپله دکانداري جوړه کړې د خپل انټرسټ لپاره لګیا دي د ملک او د قوم د ترقۍ دپاره د سوچ دپاره هغه نه جنګېږي. که ته مونږ ټول وګورو پریکټیکلی مونږ په دې معاشره کې لوی شو یک تجربه هم د ډېره زیاته نو په دې خبره باندې پوه شو چې دا خلک د سیاست نه یا خپل بچي ولې ساتي په یونیورسټو کې په کالج کې هم دا وجه ده چې دا سیاسي لیډرشپ دا د سټوډنټس چې کوم دي دا د خپل مفاداتو دپاره جنګوي هغوی د خپل مقصد نه هټاوي تعلیم د هغوی کیریر تباه کوي او د خپل ځان دپاره یو سپایانې ګڼي چې بس ځای څنګه لوبومه هغه طریقه باندې نو بیا مور و پلار هم دومره څه شعور خو لري چې هغه خپل بچی د هغه سیاست نه په څنډه وساتي. ملکند ټي وي ډېرو زیاتو ګرانو کتونکو ویلی کېږي چې د یو زړګي نه بل ته لار وي چې زما خوښې ستا به ولې بدي شمه. هم په دغه دعوت باندې مونږ راغلي یو نن راموړې چکدرې ته او وکیل صاحب را سره ناست دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وکیل صاحب خپل پوره نوم هم څه دی؟ زما نوم عطاالله خان یوسف زی دی او د راموړې اوسېدونکی یم. ښه جي دا راته ووایه چې د وکالت سره مینه څنګه پیدا شوه؟ راجا صاحب مینه خو ورته نشي ویلی، مینه خو ما سره نه وه، اکسیډنټلی دې طرف ته راغلي یو. اوس موږ دا ریالایز کړه چې د دې پته موږ ته اوس ولګېده چې وکالت ډېره معززه پیشه ده
ډېر اتھارټیټیو پیشه ده او زما په خیال زه به سجست کوم خلکو ته چې دې پیشې ته راشي ځکه چې د ښو خلکو ډېر زیات ضرورت دی. زمونږ چې که مونږ وګورو زمونږ هم د سنگ مرمر حجرې دي ډېرې پخې لونخوړ غاړې ته شیرګل ډسټرک مردان پېښور چارسدان نوښار خو خلک ورته نه راځي بلکل یریږي. لکه مونږ چې پخوا به موریان وي بو دی که نه اوس هغه شان بو د دې حجرو نه هم جوړ شوی دی. نو که زمونږ غریبانان خلک ځي نو هلته ښکته دا خبره ده د ملکنډ نه ښکته وي چې هر څه کار به راته راباندې کوي. ستاسو ډېر زیات سیاسي پاټو والم دلته راځي ډېر ښایسته ملګري هم راځي ما ملګرو سره خبرې اترې مو کړئ نو ستاسو زړه تنګېږي نه دی سر؟ راجا صاحب بنیادي طور د حجرو قصور په دې کې نشته. حجرې د دیوالونو او د چت نوم نه حجره د احساس نوم دی او هغه احساس له کوټې نه پیدا کېږي چې نن سبا زموږ په دغه کې د هغې مین وجه دا ده چې زموږ د بچو زموږ د ماشومانو زموږ د نوي کل د ینګسټرز هغه تربیت په داسې طریقه باندې روان دی او څه دنیا دومره فاسټ شوې ده دومره تیزه شوې ده چې هر سړی دا ګیلهمند دی چې موږ سره ټایم نشته دی. خو بیسیکلی زما چې کوم خیال دی زما تصور دی او کوم چې حقیقت دی انسان چې دی دا یو سوشل انیمل دی او انسان د انسان نه جدا چرته نشي اوسېدی او که دی اوسیږي نو دی به خپل ځان خرابوي. نو په دې وجه باندې زه خو دا خپل شرف ګڼم او خپل اعزاز یې ګڼم چې زما د عجز او غریب خواله دومره ښایسته ښایسته ښکلي خلک راشي نو زما دپاره باعث فخر او باعث زه ډېر زیات شکرمند یم د دې خلکو. په عام ژوند کې تاسو له ډېر زیات کیسونه هم راځي ډېر زیات کیسونه به تاسو ګټئ هم ډېر کیسونه به په پروسس کې هم روان وي خو ستاسو کور کې د خپل بچو سره فرینډلي ماحول دی که نه که د وکالت هغه غوسې موسې؟ راجا صاحب دې نه خو زما نه زیات تاسو ته زیات خبرې تاسو ته زیاته پته ده چې زما شکر دی 3 زامن دي د خیره سره یوه مې لور ده او د ټولو سره په خپل ځای باندې بالکل دوستانه ماحول دی دوستانه دغه مې دي ورسره. ها د مشر کشر په منځ کې د تمیز هغه یو لیمټ وي او د هغې نه علاوه چې دی نو زه ډېر زیات فرینډلي یم. د هغې مقصد زما دا دی چې زمونږ په پیرنټس کې کم از کم دا کریج راشي چې خپل بچي هغه دومره انکریج کړي چې سبا هغې ته په کمیونیکیشن کې د چا سره په خبرو کې او د حالاتو مقابله کولو کې هغو ته څه مسله را نه شي. څه د ځوانانو زلمو ته ستاسو څه پیغام؟ مونږ به څه پیغام ورکو خو صرف زما د ژوند یو نچوړ به ورته زه ووایم چې یو خو په زندګۍ کې ناممکن څه نشته دی ناممکن نشته او ستاسو په ذهن کې چې کومه خبره ده ستاسو چې کوم طرف ته شوق دی تاسو کوم طرف ته تړپ دی نو یو نه ورځ به تاسو ته ملاویږي. خو د هغې دپاره یو شرط دی شرط دا دی چې ترک کوئ به نه ارادې به نه ترک کوئ محنت به نه ترک کوئ. خپل بچو له د اخلاقو درس ورکوئ خپل بچي تعلیم یافته کوي او مینه خوره کوي خپل بچي خپل سینو سره راجوخ کوي او په ټول انسانیت خفه شي. تر بل پروګرامو پورې به ستاسو کور به راځم محمد ضیف سجاول په یو نوي ځای کې د نورو ملګرو سره ملاقات کوو. ستاسو تر هغې پورې مالي اجازت راکوئ په لوی الله مسپارم. پاکستان زنده‌باد. ملکند ټي وي پاینده باد. الله پامان. السلام علیکم زم صابر حجازي او تاسو ګورئ ملکند ټي وي. کچره تاسو زمونږه یوټیوب چینل ملکند ټي وي نه سبسکرایب کړئ نو اوس سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن کلیک کړئ چې دا شان زمونږه معیاري او خوندور پروګرامونه تر تاسو په وخت دررسي. ډیره مننه. चढ़ रहा है वक्त आगे बढ़ रहा है तुम भी आगे बढ़ो ऊंचा चूलो आसमान तुम हो पाकिस्तान चूलो आसमान ज़मन मेला नहीं होता कन धड़कन प्यार है तेरा कदम कदम पर गीत रे पाकिस्तानी